ما نه دی لیدلی صرف مقصد کې ورته یو ځل وین دغه کړی چا سره بایو بایم او بس چین هېواد څخه مرسته وکړو دغه مرسته موږ دپاره زموږ دپاره وکړه او خدای بسنه نه کړي بیا هم زما ځان مې پرې ګرم کړو موږ خوراکي مواد ته ډېره اړتیا لرو موږ افغانستان ټول بېوزلي وانډیواله کار نشته روزګار نشته بشري مرستو ته ډېر ضرورت لرو د اوس لپاره د افغانستان د خلکو لپاره د چین هیواد لخوا بشري مرستې د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو ریاست لخوا اړوندو کسانو ته توضیح شو موږ شکریه او مننه کوو خو موږ په ټولو نړیوالو ملي او بین المللي نهادونو چې په دې برخه کې کار کوي او په دې برخه کې مسؤلیت ورته غاړې دی موږ پر هغوی غږ کوو د میډیا له لارې چې راشي د افغانستان خلک د افغانستان ولس د افغانستان ملت په ډېر بد حالت کې قرار لري افغانستان د یو اقتصادي بحران سره مخ دی افغانستان د بشري ناورین سره مخ دی د دې لپاره چې موږ ټول هغه ایماني او انساني مسؤلیت ادا کړو زموږ په ټولو نړیوالو ملي او بین المللي نهادونو ته غږ دی چې په دې برخه کې د افغانستان د خلکو د افغانستان د ولس د افغانستان د ملت لاسنیوی وکړي د دوی سره همکاري وکړي دا زموږ د ټولو انسانانو وجیبه ده چې په دې برخه کې همکاري وکړو او په دې برخه کې د نړیوالو مرستې د افغانستان په اسلامي امارت په مشرتابه او ټولو مسؤلینو مو غږ دا دی چې په دې برخه کې له نړیوالو سره تعامل وکړي او له هغوی سره په دې برخه کې کار وکړي چې څنګه کولی شي د نړیوالو لخوا د افغانستان لپاره د افغانستان د خلکو لپاره نن تقریبا 300 کسانو ته دلته د کمبلو بوټونه جمپرونه توزیع کېږي دا د افغانستان د ولس سره د چین هیواد بشري مرسته کړې ده او دغه مرسته انشاءالله دوام لري نن دلته دا مرسته ده او دا خلک موږ راغوښتي دي دوی د مستحق کسانو ته دا شیان ورکوو نو راستنېدونکو چارو ریاست ته په ننګرهار هغې له خوا نه دا توزیع کېږي الحمدلله مخکې کافي توضیحات شوي دي موږ مؤسسات دې ته اړ کړي دي او قانع کړي مو دي چې دغه د ننګرهار ولایت لرې پرتو سیمو ته لاړ شي هغه اخري حدونو ته مې لېږلي دي هلته ته سروېګانې شوي دي توضیحات شوي دي او تقریبا خوراکي مواد غیر خوراکي توکي او نقدي مرستې ورسره شوي دي او دا لړۍ به جاري وي موږ تر ټولو مهمه خبره زموږ اولیت مو دا دی اولنی اقدام مو دا دی کوشش مو دا دی چې مستحق کسانو سره هر قسم مرستې وکړو د ژمي په تړاو وي او که نورې وي انشاءالله موږ دغه لړۍ روانه کړې ده آینده کې به هم دا لړۍ له دې نه ډېره خوندور روانه وي انشاءالله تاسو کې توضیحات شوي دي په کوټ کې توضیحات شوي دي او همدغه شان په نورو ولسوالیو کې لکه د غني خیل ولسوالي لرې ولسوالي ده هلته د څو ولسوالیو مرکزیت دی هلته به کېږي انشاءالله تعالی او دغه هغه توضیحات چې دلته نږدې د ښار په حدودو کې زیتون باغ او سمرخیل دي په دې کې ډېر زیات توضیحات شوي دي او په سونو کسانو ته روزانه دا توضیحات کېږي انشاءالله زرګونو نه دا تعدادونه اوښتي دي او دا روانه ده دا لړۍ انشاءالله تعالی پژواک خبری آژانس د پیښو ریښتینې هنداره